الرحیم. د ټول ناول خو ساجد بھائی ستاسو ډېره مهرباني په دومره کم ایج کې تاسو دومره موټیویشنل څیزونه راوړه دې سوسایټي له. زموږ خو ډېرې مسلې دي خو اوس چونکې د ولې زیر تعمیر ده زموږ وله اوس پې کار روان دی تاسو ټول ته پته ده. په دې کې زموږ سره ټول نه ښه کردار تاسو چې مینشن کړو چې فوجي ادا کړی دی ډېر زیاته منډه تړلی وه خپل ټیم یې ورکړی. زموږ د 2 کلو چونکې ډېر زیات زموږ روډ هم نه دی شوی هر څه مسلې دي په کورونو ته لارې مسلې دي موږ له چا هېڅ کار هم نه دی کړی چې لږ ډېر کار شوی دی خو لکه مطلب زموږ چې کومه وټ دی کومه څومره زموږ سټرینت دی د علاقې د هغې مطابق ده که موږ له هېڅ کار نه دی شوی. نو واقع خبره ده چې زموږ مشرانو ډېر دغه وکړو ډېر خپل ټیم یې راکړو. نوجوانان خو دغه دي خلک دي مطلب هغه دومره دا څیز نه مایند کوي دا د مشرانو د زړه یو دغه و چې آیا لکه چې موږ ته دا اوبه پوره راشي مطلب زموږ دا پټي دي زیر سیراب شي دا زموږ ته ډېره سخته مسله وه. هلته په خوړ کې به اوبه ډېرې وي خو لکه مطلب چې دلته به را رسېدې نو ځای په ځای به لیک کوو لکه ډېرې زیاتې مسلې وې په ګنټه 2 کې به هغه اوبه را رسېدې نه چې څومره د نمبر به و نو هغه به هلته ایسته په اوبو را رسېدو کې به ختم شو او په وله کې به بیا اوبه نه وې. نو دا زموږ ډېره ښه فیصله ده او ډېر زبردسته کار وشو او اوس هم روان دی او ډېر زه داد ورکوم فوجي لاله او نورو مشرانو له هغو ډېر ښه څیز یې راوړی دی او داسې نور موږ نوجوانانو ته پکار دی چې موږ په دې څیزونو کې مخکې شو او موږ خپل کم حق دی هغې تپوس وکړو او خپل د زندګۍ له او خپلې علاقې له دا څیزونه راوړو چې هغه په هغې باندې زموږ ژوند ښکلی شي. زموږ خو داسې د مسلم آباد څخه تعلق ساتو او فوجي لا خو د شغبانډۍ سړی دی خو ما چې څومره اورېدلي دي نو د دې پکې خپلې څیز ډېرې اوبه هم نشته په دې وله کې ډېر زیات مطلب د قوم دپاره لګیا دی هغه ډېره مخکې د دې پوخ روډ هم ډېره مطالبه کړې وه او د هغې لپاره یې ډېر غټ سټینډ هم اخیستی دی او اوس هم د انجینرانو سره په رابطه کې دی هغه چې څومره هم د هغې وس رسي هغه مطلب علاقې له سره راوړي دا کلی او علاقه پکې نه ګوري چې دا کومې علاقې له زه راوړم او دلته زموږ یو څو مشرانو دي یو څو نه چې بلکې ټول څومره مشران سپېرګلي خلک دي الله دې ټول دې اجر ورکړي ټولو پکې ځان ښه کردار ادا کړی ښه سات یې ورکړی دی او الله دې نور هم زموږ اتفاق نصیب کړي. زموږ علاقه ډېره بیکورډ علاقه ده ډېر پاتې خلک یو بس داسې یو څو کسان د شمېر سړي په کار دي چې هغه موږ د علاقې له څه وکړي نور چې څومره مخکې حکومتونه شوي دي څومره هم چا په موږ باندې مطلب یا حکومت کړی دی موږ له چا هېڅ هم نه دي کړي که چا څه کار هم کړی دی انفرادي کار یې کړی دی علاقایي سوچ له چا داسې ترقي نه ده ورکړې. فوجي لا ما پرې چند کسانو کې دی داسې زموږ سره یو څو هیرې دي چې هغه د قوم د خدمت لپاره سوچ کوي د خپل کوم ځایونه دي زموږ ډېر زیات دلته داسې اوبه دي یخې چینې دي داسې غرایزې علاقې دي خو زموږ د روډ اول نمبر زموږ روډ دغه مسله ده خلکو څخه قیمتي ګاډي راشي بیا بره نه شي تللی بس د نیمې لار نه واپس شي. دلته کې داسې د کومراټ شانتې جیپونه نه دي اویلیبل چې مطلب یا د ځای نه خلک پنجابیان راځي د نیم زما په خپله لیدلي دي دلته زموږ د علاقې پورې راشي بره نه شي تللی چې د ځای نه واپس شي هغو دا ځایونه نه دي لیدلي او که دا یې ول ده کومراټ ته تله به پرېږدي لکه زه دومره زه شور یم ځکه چې دلته ډېره زیاته ښکلا ده ډېر داسې بوټي دي چې په ښکته چې خلکو ته نه میلاوېږي ډېر داسې ځناور ډېرې داسې ښې اوبه نو زمونږ دا مطالبه ده چې موږ له دې لارې وکړی شي موږ له دې روډ وکړی شي زمونږ ډېر زیات لکه په روډ په لارو زمونږ اسپتال هېڅ هم نشته زمونږ مقامي سرکاري اسپتال نشته د درې دپاره زمونږ ډېر دغه دی خو دا چونده وسه پورې پکې یو هم ونه شوه داسې. او د خپل کول چې ستاسو کمه نوجوانان دي تاسو هغو ته څه میسج ورکوئ څه پیغام ورکوئ؟ زمونږ د ټول نه غټ پیغام چې دی زما د یوت ته هغه د یونټي چې دا مطلب اتفاق دی د دیو دا د خپل سیاسي اختلاف چې کوم دی هر چا جمهوریت دی هر چا ته تنقید حق اصل دی چې تنقید وکړي چې دا مونږ په یو طرف کې کیدو صحیح شو او مونږ د علاقې دپاره یو چونګ شو راغونډ شو زموږ علاقه به مخکې لاړه شي مونږ د هر څیز دپاره لاس ود کړو د هر یو ښه کار دپاره مونږ خپل علاقه دغه مخکې کړو مونږ چې کم رکاوټ پکې راځي هغه مونږ کینو هم په خبرو حل کړو نو زموږ انشاءالله زموږ علاقه به مخکې لاړه شي او ډېر ترقي به موږ وکړو. زما د نوجوان نسل ته دا عرض دی چې مطلب دا د یو ځای شي خپل اختلافات یو سایډ ته کړي او د علاقې دپاره دې څه وکړي.